بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبې او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ادب تاریخ کلاسیکي دورې څلورم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ د ننني درس موخې دي: د روښانیانو تاریخي او سیاسي شالید تشریح کول، د بایزید روښان ژوند او شخصیت پیژندل، د روښاني نهضت ماهیت یعنی عرفاني او سیاسي تحلیل، د روښان د تصوفي طریقې مقامات او اصول بیانول، د روښان مهم آثار لکه کلونه او ځانګړتیاوې پیژندل. زموږ د ننني درس موخې دي: لومړی د پښتو د دغې دورې سیاسي وضعیت. د ظهیرالدین بابر لخوا د لودي واکمنۍ پادشاهي پای ته رسېدلې وه. کله چې روښاني نهضت رامنځته کېږي نو په 932 هجري قمري کال کې په هندوستان کې چې د پښتنو کومه واکمني وه هغه د ظهیرالدین بابر مغولي لخوا له منځه وړل کېږي. بل هم شیرشاه سوري واکمني د سیده په 940 کال کې پېښه سوې ده، او بل هم بیا دغه واکمني د همایون لخوا له منځه وړل کېږي په 963 هجري قمري کال کې، او د مغولو واک له کابل څخه تر هندوستان پورې د روښاني نهضت پر مهال په دغه سیمه باندې د مغولو واکمني خپره وه یا موجوده وه. افغانان بې مرکزي حکومت اول په دغه سیمه کې یا په دغه وخت کې چې کله روښاني نهضت پیلېږي یا رامنځته کېږي نو په دغو کلونو کې په دغه سیمه کې د افغانانو کوم مرکزي حکومت شتون نه لري، او دغه سیمه ټوله د مغولو لخوا اداره کېږي یا په دغه سیمه باندې د مغولو واکمني حاکمه ده. وخت نه وخت کله نه کله د افغانانو سیمه ییزې واکمنۍ واک ته رسېږي، خو زر بیرته له منځه تلو سره مخ کېږي. نو په دغسې یو حالت کې روښاني نهضت یا روښاني ادبي غورځنګ یا عرفاني غورځنګ رامنځته کېږي. روښاني نهضت پیل د لودي او سوري دولتونو له سقوط وروسته د مغولو پر ضد ملي غورځنګ رامنځته کېږي چې هغه همدغه روښاني ادبي او عرفاني غورځنګ ده، او د دې غورځنګ مشر پیر بایزید روښان ده چې په بایزید بستامي باندې هم کله کله یاد شوی ده، او د دغه نهضت نوم یې چې دا په روښاني نهضت باندې نومول کېږي یا نومول شوی ده. د بایزید روښان ژوند. د بایزید نوم اصلا بایزید و، وروسته په پیر روښان باندې یا روښان پیر باندې هم مشهور شوی. د پلار نوم شیخ عبدالله و، دوی په خټه پښتانه ورمړ ول، او د اوسنۍ پښتونخوا د وزیرستان په سیمه کې په کانیګرام کې اوسېدل، یا اصلي ځای کانیګرام و. مور یې بیبي امینه نومېده، او په 983 کال پیر بایزید روښان وفات شوی ده، او په تیرا کې ښخ ده یا خاورو ته سپارل شوی ده، او یا د ژوند وروستي وختونه چې هغه یې په تیرا کې تیر کړي دي. د ده پر مړینه نه چې د ده پیروانو کومې ساندې ویلي دي، یوه بیلګه یې دا ده: ان شاه بایزید پیر روښان رفت، نور حکمت رفت، نور عرفان رفت. د هغه بیلګه ده چې د ده په وفات باندې له ده نه وروسته د ده مریدانو یا د ده خواخوږو ویلې ده. د بایزید روښان یا کوچنیوالی دی په 925 یا 926 هجري قمري کال زیږېدلی ده په جلندر د پنجاب کې، چې په هغه وخت کې دا د د هندوستان په توابعو کې راته یا د هغه ځمکه وه. د لودي واکمنۍ سقوط د ماشومتوب پر مهال کله چې دی لا ماشوم و نو په هندوستان کې د ظهیرالدین بابر لخوا د افغانانو واکمني چې لودي افغانانو هلته واکمني لرله هغه له منځه وړل شوې ده. د بایزید روښان روحاني سفر او زده کړې. لومړی زده کړې له خپل پلار او ملا پاینده محمد نه کړي دي، او د روحاني لارې یا د عرفاني لارې په اړه ویل کېږي چې د بېلابېل روایات دي. ځینې خلک یې وایي چې د خوب کې حضرت خضر علیه السلام ولید او له هغه نه لاسنیوی وکړ، او بالاخره دی هغه عرفاني لاره یې پای ته ورسوله یا پکې د خلافت تر درجې پورې ورسېده، او ځینې بیا داسې وایي چې د په ډیوه کې تیل واچول او د تیلو په ځای اوبه واچولې، او هغه اوبو داسې کار ورکړ یا داسې رڼا او کرامت یې څرګند کړ چې د تیلو غوندې یې رڼایي کوله. نو دغه توره شپه چې د په اوبو باندې رڼا کړه نو ځکه دته پیر روښان ویل کېږي، او یا داسې ویل کېږي چې د په خوب ولیده چې دته په خوب کې څوک وایي چې ته د چاپېرو خلکو ته وایي چې نور د دوی تا ته په بایزید باندې غږ نه کوي، تا ته د په میا باندې غږ کوي یا تا د میا روښان ګڼي. دا اوس چې ده نه غوښتل دی په خپله خوله خپلو مریدانو نه دغه ډول یوه غوښتنه وکړي، نو بیا وروسته ویل کېږي دا کتابونو کې دا شی
چې د ده په مریدانو باندې دا شی آواز وسو چې تاسې دغه خپل مرشد په روښان باندې بلئ. نو دا اوس له هغې نه وروسته د ده نوم په پیر روښان باندې مشهور سو. د ده د نوم په اړه یو شعري بیلګه ده چې روښان یې شولو زړه د خدای له ذکره، نوم یې وموند روښان د خدای له فکره، پیر روښان یې سوه نامه تر قیامته، چې یې زړه و منور له ریاضته. نو له دې بیلګې نه داسې معلومیږي هغه عقیدت چې دته خلکو درلوده د هغه په بنیاد دته خلکو پیر روښان ویل، او کوم ریاضت یا کوم آثار چې په ده کې لیدلي وو یا له ده نه محسوسول د همغه عقیدت له مخې دته د میا روښان یا پیر روښان لقب ورکړی ده. اوس په تاریخونو کې رادود ده. د پیر روښان سفرونه دي توران او هند سفر. توران اوسني ایران ته موږ ویلی سو ځکه یوه ډله خلک په ایران کې اوسېدل چې هغه تورانیان بلل کېدل. د دینونو مطالعه یې کړې ده، سوداګري یې کوله یا سوداګري د اسانو سوداګري د اصلي دنده وه، او داسې ویل کېږي چې له شیرشاه سوري سره ده په هندوستان کې هم ملاقات کړی وو. د نهضت پیل د ده د نهضت د پیل په اړه ګڼ روایات شته ده، خو پیل په کانیګرام کې سوی د اوسني وزیرستان د کانیګرام په سیمه کې. عرفان او تصوف د ده د نهضت چې وروسته په سیاسي باندې اوړي دا د ده بنیاد او بنسټ چې و هغه په عرفان او تصوف باندې وړالو، او هدف چې و د مغولو پر ضد فکري مبارزه وه. که څه هم په ځینو روایاتو کې داسې راغلي دي چې د ده موخه دا نه وه چې د مغولو په وړاندې خلک سره راټول کړي، خو وروسته دغه جنګ او جګړه په ده باندې وتپول سوه یا د خپلو خلکو د دفاع لپاره چې د هغه وخت د مغولو واکمنانو ته د کوم شکایتونه کړي وو او هغو باندې دوی غوږ ونه ګراوه. بالاخره هغوی په ده پسې د ده په وژلو پسې راوته. نو دی دې ته اړ شو چې خپله دفاع وکړي. نو دغه دفاع بالاخره په دې باندې واوښته چې دی د مغولو په مقابل کې په سیاسي خوځښت باندې تورن سي، او تر پایه پورې ده هم همدې لارې ته ادامه ورکړه. وروسته بیا د ده کورنۍ هم د ده لار پسې هم په عرفاني او تصوفي او ادبي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ څارلې ده. د ده عرفاني بنسټ چې و دا په وحدت الشهود باندې ولاړ و، او کله ناکله د څېړنو یا د څېړونکو په د وینا پر بنسټ چې دی وحدت الوجود ته هم تمایل ښایي. اته مقامات هغه کومې لارې طریقې یا کوم مقامونه چې د خپلې عرفاني لارې لپاره ټاکلي و هغه دغه اته مقامونه دي چې هغه شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت او بالاخره هم سکونت دی. او د خپلو مریدانو یا سالکانو لپاره چې د کوم صفات ټاکلي و چې په هغو صفاتو باندې باید دوی ځان مکمل کړي، له حرامو ځان ساتلو، لږ خوراک کولو، نرمې خبرې وي، لږ خوب کول، د نیکانو ملګرتیا، ذکر او توحید، الله جل جلاله په یووالي باندې منل، دا د سالکانو لپاره صفات و چې ده ورته ټاکلي وو. او که چېرته اوس په اوسني ژوند کې هم موږ تاسې دغه صفات په ځان کې پیدا کړو، نو دا یو ښکلی روحاني سفر ته موږ وړاندې کوي. د ده د سیاسي او نظامي فعالیت په اړه جان لیډن وایي نهضت دیني او ملي و او شاوخوا یوه پیړۍ دوام کړی ده. تبلیغاتي استازي پیر روښان د خپلې تصوفي او عرفاني لارې د تبلیغ لپاره خپل ځینې مریدان چې د خلافت تر درجې مخته بولي و، ځینو پادشاهانو یا د هغه وخت سیمه ییزو واکمنانو ته هم لیږلي و، لوی پادشاهانو ته هم لکه خلیفه دولت جلال الدین اکبر ته هندوستان ته لیږلی، خلیفه یوسف د موږ او تاسې د هیواد بدخشان ته را لیږلی، سیدالته واکمن مرزا سلیمان او خلیفه ارزانی هم هند ته لیږلی، خلیفه مودودی بیا کندهار ته را لیږلی و. جګړې د پیر روښان لومړۍ جګړه په اغازپور کې رامنځته سوې چې مخالف یې مغول ځواکونه و چې دوی په دغه سیمه کې کوم زور ځواک درلوده، له هغه نه په استفادې باندې په پیر روښان باندې حمله کړې وه، او پایله یې د پیر روښان بریا وه چې دغه جګړه د هغې سیمې د خلکو د دفاع په موخه رامنځته سوې وه. په دغه سیمه کې چې د مغولو یو لښکر لوټ سوی و، نو پیر روښان 2-3 ځلې د مغولو واکمنۍ ته په شکایت ورغلی و چې ښځو ماشومان بېګناه دي، تاسې خپل هغه لارښکوونکي ونیسئ، ګیرې کړئ، له هغو سره هر ډول چلند کوئ، خو دغه ښځې او ماشومان بېګناه دي. بالاخره له 2-3 ځلې ورتګ نه وروسته په پیر روښان پسې مغول لښکر راباسي او دی پسې اخلي او دی یوې سیمه کې کلابند کوي چې هغه سیمه یې وروسته له دې نه په اغازپور نومولې ده او د هغې جګړې ګډونوال یې اغازپوریان نومولي دي. د پیر روښان کورنۍ پیر روښان 2 مېرمنې لرلې. د زامنو نومونه دي شیخ عمر، خیرالدین، نورالدین، کمالالدین، جلال الدین او دولت.
د پیر روښان د کورنۍ سیاسي وضعیت شاوخوا تر 80 کالو پورې دوام کړی ده او د دوی دښمني په دغه سیمه کې له مغولو سره وله. د پیر روښان په ادبي نهضت او عرفاني نهضت کې چې په کومو ژبو باندې خپرونې سوي یا پنځونې سوي هغه لومړی پښتو ژبه ده، ورپسې فارسي، عربي او هندي ژبې دي چې د دوی په نهضت کې دغه څلورو ژبو باندې لیکنې خپرونې په ادبي او عرفاني او دیني برخه کې سوي دي. په عمومي ډول د دغه ادبي نهضت هغه کومې ځانګړنې چې دي له هنري اړخه کمزوري دي، ژبنی ارزښت یې لوړ ده، یعنې د ژبې په نورو برخو کې موږ له دې نه ګټوره استفاده کولی سو او د ژبې لپاره د لغاتو پراخه ذخیره لري. د بایزید روښان آثار دي. لومړی سورة التوحید په عربي او فارسي ژبه باندې لیکل شوی، په 928 هجري قمري کال کې لیکل شوی ده او چاپ یې په 1952 کال په پېښور کې شوی. محتوای تصوف، نصیحت او د عرفاني لارې مقامات دي. مقصود المؤمنین د پیر روښان بل اثر د په عربي ژبه لیکل شوی، په 1915 کال په اسلام آباد کې چاپ شوی. 21 بابونه لري او موضوع هم د هغه 8 مقامونه دي. فخر الطالبین هم د پیر روښان بل اثر د چې میرزا سلیمان ته بدخشان ته رالیږلی و او اصلي نسخه یې ورکه ده یا په لاس کې نسته. حالنامه هم د پیر روښان اثر د چې د ده له مرګ وروسته علي محمد مخلص بشپړه کړې. ژبه یې فارسي ده، 3 برخې لري او نسخه یې 526 مخه لري او په علیګړ کې ساتل کیږي. بل اثر هم تذکره ده، لیکوال همدان ده، چاپ یې په 1455 کال کې سوی ده. موضوع دینی و عرفاني ده. شعري بیلګه یې ده، میا روښان ویلی دینه دا سړي دی نغوګینه. بل هم رسم الخط رساله ده چې دا د پښتو ژبې توري دي، د دغو تورو شمیر د مریدانو لخوا 14 ښودل شوی ده، خو د پښتو ژبې د 8 تورو او د فارسي ژبې د 4 تورو په جمع دا ټول 12 توري کېږي. یو هغه کاف چې په سر باندې خط کش کودل کېږي او بل هم په پښتو ژبه کې پنډکی ورکول کېږي. د ګاف توری په 2 شکلونو د په اثارو کې راغلی ده، نو ځکه یې د عدد 14 ته رسیږي. د پښتو تورو شمیر 14 ښیي او د دې تورو سرچینه یا د دغې رسالې یا د رسم الخط د رسالې هغه مؤخص دغه خیر البیان نسخه ده. خیر البیان هم بل د پیر روښان ډیر مشهور اثر ده، په 4 ژبو پښتو، فارسي، عربي او هندي لیکل شوی. 40 بابونه لري، 121 سرلیکونه لري. په 1908 کال په پېښور کې چاپ شوی او په 1453 کال په کابل کې چاپ شوی ده. د خیر البیان د نثر ژبه چې وه دا مسجع وه. خیر البیان په اړه پیر روښان د مسجع نثر په اړه وایي: او بایزید وکه خیر البیان په هغسې الحان چې به د لوست سورة رحمان. د پیر روښان نور اثار مکتوبات، فرحة المجتبی، واجد الشلوک، عریان الغیب دي. د فرحة المجتبی یو بیلګه ده، میا روښان ویلی دي په عنایت د الهي زبه در بیان کړم یو څو رباعي. عریان الغیب په فارسي ژبه لیکل شوی، 202 مخونه لري. موضوع عرفان ده او تر اوسه پورې ناچاپ اثر ده. د پایلې په توګه ویلی شو چې روښاني نهضت یو عرفاني، تصوفي او سیاسي نهضت و. بایزید روښان هم په پښتو ادب کې د قلم او تورې سړی تیر شوی ده، یا په پښتو ژبې ته د تورې او قلم له لارې خدمت کړی او د دغه ادبي نهضت او عرفاني نهضت په پښتو ادب کې له ادبي اړخه، له فکري اړخه او له سیاسي اړخه د ارزونې وړ دي. په دې سره د موږ د نن ورځې درس پای ته رسېږي. که په اړوند موضوع تاسو سره کومه پوښتنه وي له موږ سره یې په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله د پښتو ادب تاریخ په بنسټ به تاسو ته کره جوابونه درکول کېږي. الله مو روغ لره، خوشحاله اوسئ.